بسم الله الرحمن الرحیم. پښتو فولکلور BS پښتو دویم سمیستر. نننی لیکچر دی د فولکلور ضرورت او اهمیت. کله چې خلک قامپرستو او ذهنونه یې د نن سبا برعکس د جدید علوم او ساینسي تکنیکي او مشیني ایجاداتو په رڼا او ځلا روښانه شوي نه وو. علم، لیک لوست، کارخانې، مواصلات، د تګ راتګ وسیلې، ذرایع ابلاغ او نور ساینسي ایجادات نه وو. خلکو به د ژوند تیرولو دپاره مختلف څیزونه جوړول چې مختلف کسبونه او هنرونه بللی شول، لکه د خوراک څښاک دپاره لوښي، د زنانو د ځان سینګارولو دپاره قسمه قسم کالي پتري، جامه پیزار، د تفریح ساعت تیری او مشغولتیا دپاره سندرې، ګډا، لوبې، موسیقي، د علم او پوهې دپاره غیر مادي یعنی لفظي فولکلور، متلونه، اړونه، قیسې، داستانونه، د ښکار او زیب و زینت دپاره په دیوالونو، ډبرو او عبادتخانو کې نقش و نگار، د ځان د حفاظت او د دښمن د مقابلې او د وحشي او ځنګلي ځناورو نه د ځان ساتلو دپاره وسلې لکه تیر، غشې، توره، ټوپک، چاړه او نور، د اوسېدو دپاره کورونه، د ناروغتیا د علاج دپاره د مختلفو بوټو نه دارو درمل جوړول، د ژوند د سهولیاتو او د خپلو ضرورتو د پوره کولو دپاره مختلف کسبونه او هنرونه لکه ترکاڼي، لوهاري، کلالي، حکیمي، زرګري وغیره. وروسته به بیا دا واړه هنرونه، کسبونه او مختلف تخلیقات د جدیدو علومو مبادیات وګرځېدل، لکه د سپورټس، طب، نجوم، موسیقي، ادبیات، جغرافیه، تاریخ، آثار قدیمه، علم الانسان، نباتات، حیوانات، معاشیات، روحیات، اجتماعیات وغیره. کله چې ذکر شوي ټول کسبونه د دغه بې سواده ولس د عقل، پوهې، ذهانت او صلاحیت پیداوار دی، ځکه ورته په ادبي او علمي اصطلاح کې فولکلور یعنی د خلکو پوهه یا زده کړه، ولسپېرنه یا خلقیات وایي. هغه فولکلور چې زموږ خواوشا خواره واره پراته دي د خام مواد یعنی را مټیریل کار ورکوي. دغه خام مواد په کار راوستل پکار دي، ځکه چې دغه اوس بې فایدې پراته دي. که یو ملک ډیر زیات خام مواد لري خو تر څو چې ترې کار وانخیستېږي نو دغه ملک صنعتي لحاظ سره ترقي نشي کولی. دا شان تر څو چې فولکلوري مواد راغونډ نشي، تصنیف او تحلیل نشي، هیڅ ګټه او فایده چاته نه رسوي. لکه چې څرګنده ده فولکلور د ټولو علومو او فنونو مرکز او چینه ده. دا د آثار قدیمه یوه داسې څانګه ده چې هر هغه څه پکې شامل دي چې پخوانۍ زمانې سره تعلق لري. په نورو الفاظو کې دا هغه ساینس دی چې په جدید دور کې قدیم رسم و رواج او عقاید وغیره ژوندي ساتي. محمد صدیق روحي په خپل یو لیک کې وایي فولکلوري څېړنو د کلمو علمي تحقیقاتو ور پرانستی دی. فولکلور د تاریخي څېړنو دپاره ښایسته زیات مواد برابر کړي دي. د هغو لرغونو پیښو د توضیح دپاره چې د لیک ایجاد نه مخکې واقع شوي دي، فولکلور څخه د یوې مهمې منبع په توګه استفاده کیدی شي. فولکلور د یوې معاشرې د رویې او نصب العین عکاسي کوي. دا تاریخ دی، ډیر زیات تاریخي حالات او واقعات لري. دا معاشرتي علم دی، د یوې معاشرې برسیره کړه وړه لري او داسې نور ډیر څه. په هغه وخت کې چې لیک او لیکلي ادب هیڅ رواج نه لرلو، د یو قام او ملک د مختلفو حالاتو او واقعاتو ریکارډ او پنګه به د فولکلور په ذریعه ساتلی شوه. په دې وجه فولکلور ډیر زیات تاریخي مواد لري. لکه چې ویلی شوي دي د فولکلور لمن ډیره پراخه ده. اکثر علوم د خپلو تخلیقاتو او تحقیقاتو دپاره د فولکلور نه استفاده کوي. حقیقت پسندي د فولکلور محور او مرکز دی. تاریخ کې افسانه شته او افسانه تاریخ کې، خو فولکلور صرف او صرف واقعیت منعکس کوي. دې نه د جمالیاتو د نظریې په لړ کې هم کار اخیستی شوی دی.
دا حقیقت دی چې د دنیا بېشمیره شاهکارونه د فولکلور نه د استفادې کولو په وجه تخلیق شوي دي، لکه د ویلیام شکسپیر ځینې ډرامې وغیره. محمد صدیق روحي وړاندې لیکي فولکلور داسې مثبت اړخونه هم لري چې د هغو نه د خلکو ترمنځ د مینې، محبت، صلح، امن، سوکالۍ او ورورولۍ پیغام او الهام ترلاسه کیدی شي. فولکلور نه یوازې د خلکو د هلو ځلو او د ژوند د پیښو په باره کې د معلوماتو منبع ده، بلکې د هغه په مرسته د ټولنو د ملي خصلتونو په باره کې هم جاج اخیستلی کیدی شي. ولسي ادب کې د یو قام د وینې رنګ، د خاورې خوشبو، د غرونو لوړوالی، د میو خوږوالی، د دریابونو او سیندونو تیزوالی او د میدانونو، دشتونو او بیابانونو وسعت، ښایست او ښکلا موجود او شامل دي. دا د حجرې د خوند، د ګودر د رنګ، د خیالاتو د غورځنګ او د زلمو د ننګ یوه ښکلې هنداره وي. داورخان داود په خپل کتاب پښتو ټپه کې د ولسي ادب په هکله لیکي: دا د مینې او محبت خوږې او زړهسواندې نغمې هم لري او په ګودر د دوو مینو د پټ پټوڼو او دیدنونو قیسې هم. په دې کې د معاشرې د ظلم و ستم او بې انصافو په هکله آواز هم پورته شوی دی او د لوږې، تندې، غربت او بدحالۍ تذکرې پکې هم موندی شي. دی د مزدورانو او کروندګرو د تندي خولې او د زړه وینې هم برسېره کړي دي او د جاګیردارانو او لویو زمیندارانو د ظلمونو او زور زیاتي داستانونه یې هم بیان کړي دي. د غم، ښادۍ، دوستۍ، دښمنۍ غرض دا چې د هر قسم انساني احساساتو او تاثراتو مصوري په ساده ډول په دې ولسي ادب کې شوې ده. نن چې ټول قامونه د ساینس او ټکنالوژي په برکت د امامتۍ په هکله ناست دي او د انټرنیټ په ذریعه یې د ځمکې تناوونه رالنډ کړي دي، ټوله ځمکه د ګلوبل ویلیج په نامه د شیشې په یو وړوکي غوندې کورکي کې راغونډه کړې ده. په دغه کلي کې به ډېرو قامونو او وطنونو خپل شناخت وبایلي، خو ځینې قامونه او وطنونه داسې هم شته چې په دغه شیشهناک کلي کې به خپل ځانونه، دستورونه، رواجونه، تاریخونه، ثقافتونه او ژبې د نړۍ په نورو بې ننګو او بې حسو قامونو ومني او هغوی به د خپل ژوند ژواک په رنګ کې رنګ کړي. اوس دا خطر هم راپېښه ده چې د موجوده پیړۍ د ختمېدو سره به ډېرې ژبې او ډېر قامونه د ځمکې د مخ نه پناه شي. دغه خطره او لویه المیه پښتون قام ته هم راپېښه ده. د دې ثبوت دا دی چې دا لرغونی قوم د ډېرې زمانې راسې لګیا دی خپله یوه لویه نښه نښانه ورکوي. پکار ده چې موږ خپل نوی کول د خپلو نیکونو د کارنامو او د خپل روښانه ماضي او د خپل ځلنده تهذیب او تمدن نه خبر کړو او خپل پښتني فولکلوري آثار په ښه شان برسېره او خوندي کړو، ځکه چې خپل ځان په بل د منلو د دې نه بله ښه لار نشته. په نړۍ کې چې کومو ټولنو ترقي کړې ده هلته د فولکلور ځای تهذیب او تمدن نیولی دی. په دې وجه خلکو سره دا ویره پیدا شوې ده چې هسې نه د فولکلور دا ارزښتناکه پانګه زموږ د لاسو نه وځي او ضایع شي. ځکه ډېرو ترقي یافته ملکونو کې د فولکلور دپاره تحقیقاتي ادارې موجودې دي چې په دې هکله کار کوي. د لندن د دې قسمه یوه اداره خپله یوه رساله د دی فولکلور جرنل او امریکا دی جرنل آف امریکن فولکلور په نامه جاری کوي. د لندن یوه ټولنه د فولکلور سوسایټي په نامه هم جوړه شوې ده. دغه شان په المان، روس، استرالیا، سویټزرلینډ، جاپان، یونان، آیرلینډ، میکسیکو او نورو ملکونو کې هم دا قسم ادارې او رسالې کار کوي. دې نه علاوه دوی د شرقي او نورو ژبو فولکلور هم را غونډوي او خوندي کوي هم. پښتو کې د فولکلور د راټولولو د کار آغاز د خوشحال بابا او د ده د کورنۍ نه کیږي. د خوشحال بابا کلیات دستارنامه، سواتنامه، پالنامه، طبنامه او بازنامه په دې هکله د قدر وړ تصنیفات دي. د خوشحال د کورنۍ نورو شاعرانو لکه عبدالقادر خان خټک، سکندر خان خټک او صدر خان خټک هم په دې هکله د قدر وړ کار کړی دی. په جدید دور کې په پښتو فولکلور په اول ځل مستشرقینو کار کړی دی چې پکې جیم ډارمیسټیټر
الفینسټن، پادري هیوز، میجر راورټي، روس کیپل، تاربرن او جنزانو لیټسن شامل دي. دوی د پښتنو د قامي کردار د پیژنګلو په غرض د پښتو ولسي ادبیات څېړلي دي. د 19مې پېړۍ نه مخکې د فولکلور په هکله تحقیق دومره اهمیت او ضرورت نه لرلو، ځکه پې څه خاص کار هم نه دی شوی. کله چې 19مه پېړۍ شروع شوه او د فولکلور څېړنو ته هم توجه ورکړې شوه، په دې دور کې لکه چې وړاندې ذکر شوی دی په ډېرو ملکونو کې په فولکلور کار وشو. په 19مه پېړۍ کې پرې لږ ډېر کتابونه هم ولیکلی شول. فولکلور د یو مضمون په حیث د یونیورسټو او کالجونو په درسي نصاب کې شامل شو او په دې هکله مختلفې مجلې او ورځپاڼې هم خورې شوې. د یورپي او نورو ملکونو غوندې بره پښتونخوا افغانستان کې هم په کال 1450 هجري کې د فولکلور ټولنه تاسیس شوه او د فولکلور د مجلې ترڅنګ یې نور کتابونه هم چاپ کړل. په کوزه پښتونخوا کې ولسي شاعرانو د پښتو فولکلور په ګڼو اړخونو او افسانو ډېر زیات کار وکړ. د فولکلور حفاظت په ساینس کې یوه بیخي نوې تجربه ده. دا تصور د ټولو نه لومبنې په 1980 عیسوي کې د اقوام متحده ادارې یونیسکو وړاندې کړی دی. د دې په رڼا کې په ټوله نړۍ کې د مادي فولکلور د حفاظت او تحفظ ادارې جوړې شوي دي، د دې دپاره چې راتلونکي کول د خپلو نیکونو د فنونو او د هغوی د اوزارو نه واقفیت ولري. دا قسم یو اداره په اسلام آباد کې په کال 1904 عیسوي کې پرانیستی شوې ده. دلته د پاکستان ټولو صوبو، آزاد کشمیر او د شمالي علاقو نه نه یوازې د آرټ او دستکارۍ نمونې را جمع کړي شوي دي، بلکې د پاکستان د مشهورو سندرغاړو سندرې هم ریکارډ کړي شوي دي. د دې میوزیم هال سره یو طرف ته لایبرري هم ده. دا شان پښتو اکیډمۍ پېښور د فولکلور په هکله د ځینې اثارو د مرتب کولو او چاپ کولو نه علاوه کال 1988 عیسوي کې د فولکلور یوه څانګه هم پرانسته چې د مادي او غیر مادي فولکلور د راټولولو د کار بنا یې وکړه. دې نه علاوه کال 1993 عیسوي کې د فولکلور په هکله په باړهګلۍ کې یو 3 ورځنی سیمینار هم وکړو چې پکې نه صرف د پېښور بلکې د افغانستان او بلوچستان لیکوالو او پوهانو هم ګډون وکړو او په خپلو سیمو کې د خپلو مقالو په ذریعه په فولکلور د شوي کار جاج وړاندې کړو. دې سره سره ډېرو لیکوالانو په پښتني فولکلور د تحقیق، تالیف او تصنیف نه علاوه د دې په اردو، انګریزي او نورو ژبو کې ترجمې هم وکړې. پښتو ادبي بورډ پېښور هم د بابای چاربیته عبدالواحد ټیکهدار چاربیتې په کتابي صورت کې چاپ کړي دي چې د پښتو په ولسي سندرو کې یوه د قدر وړ اضافه ده. دې نه علاوه د پښتو په مختلفو مجلو کې هم وخت په وخت د فولکلور په مختلفو اصنافو مضامین او مقالې چاپ کیږي. خدای دې وکړي چې دا سلسله او دا جذبه همدغسې جاري وي چې د فولکلور په دې جاري چینه پښتانه تندغري خپله تنده په ښه شان سره ماته کړي. په اکثرو ترقي یافته او مخ په ترقۍ ملکونو کې فولکلور د دوی په درسي نصاب او درسي کتابونو کې شامل دی، ځکه چې دا ګڼ ادبي، علمي، اصلاحي او تفریحي اړخونه لري. کو پښتني فولکلور هم د یو مضمون په حیث د پښتونخوا د سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو په درسي نصاب کې شامل شي، نو دا به نه یوازې د دې سیمې په فولکلور باندې په کار کولو کې ډېر مدد وکړي، بلکې د دې د ورکېدو او ختمېدو مخنیوی به